السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو الله پاک مرو جوړ لره، الله مو ونازوه. یو ورور ابو اسامه په نامه پوښتنه کړې ده چې کوم عالم ده هغه په دغه اړه باندې لیکل کړي دي چې د ورور دلته را لیږلي دي که څوک الله پاک ووایي چې ما الله پاک په خوب لیدلی ده، دا سړی کافر ګرځېږي. او دغه ورور خو لږ تیزه خبر کړې ده، داسې ویلي چې دا یا پنجپیری یا وهابی ده. خیر د وروره راځئ کله چې یو قول د موږ د عرف نه خلاف موږ نه وایو چې دا وهابي یا پنجپیری ده. محترمه دغه عالم چې کومې خبرې کړي دي دا صحیح ده. په قاضي خان په فتاوا قاضي خان او په بحر رایق دواړو کې شته ده، خو مسئله محترمه ډیره اوږده جنجالي مسئله ده. دغه عالم بیچارګي مرجوح قول روایت کړی ده، اگر چې کاغذ کې چې تا کوم شی را لیږلي دي هغې ته ما وخت پیدا نه که وروره چې ویې ګورمه، خو د تا د پوښتنې په اړه باندې دغه عالم چې هر څوک د وروره زه ورته احترام لرم، خو دغه عالم چې الله پاک په خوب کې که څوک وایي چې ما الله پاک په خوب کې لیدلی، تا ویلې چې دی وایي کافر کیږي. دغه خبر محترمه د موږ د حنفي کتابونو قاضي خان او یا په بحر رایق یا په نورو کتابونو کې شته ده. د ابو منصور ماتوریدي رحمه الله خبرم علما نقل کوي، خو دغه قول چې دغه عالم نقل کړی د وروره دا مرجوح او ضعیف قول ده. نو تا ویلې چې په مسئله راته بحث وکړه. صحیح ده، په کې مسئله کې دوه بحث دي، یو دا ده چې جایز نه ده، یو رایه دا ده چې جایز ده. هغه عالم چې وایي چې د الله لیدل ناروا یا کفر ده، دا ضعیفه خبر ده. محترمه د مسلم ته به ورسو. محترمه امام مسلم رحمه الله امام نووي رحمه الله په خپل مشهور کتاب المنهاج شرح د مسلم ابن الحجاج باندې چې کومه شرح کړې په 15 جلد کې هلته لیکي قال القاضي قاضي عیاض نه نقل کوي واتفق العلماء على جواز رؤية الله في المنام وصحتها. اتفاق کړی د علماء على جواز رؤية الله چې الله پاک سړی په خوب کې ویني او دا خوب صحیح هم ده. خو یوه خبر کوي چې که ان رآه انسان على صفة لا تلیق بحالی من صفات الاجسام، خو داسې حالت کې چې هغه به د کیفیت به نه وي پکې، دغه خبرې ته بیا وروستی راځمه. محترمه خو دلته ګوره واتفق العلماء على جواز رؤية الله في المنام وصحتها، د الله پاک په خوب کې لیدل دا بالکل جائز ده او صحیح هم ده. امام نووي رحمه الله خپل مشهور کتاب منهاج کې چې دنیوي شهرت لري 15 جلد په 20 صفحه کې محترمه دا دی. یو د دین وروسته نو په کار نه یې وروره چې سړی ډیر زر دی او چا په کفر باندې فتوا وکړي. امام الدارمي رحمه الله یو باب کړي په خپل کتاب کې، باب فی رؤیت الرب تعالی فی النوم، د الله پاک په خوب کې لیدل څرنګه دي. امام الدارمي رحمه الله په اول جلد کې سنن الدارمي اول جلد 606 صفحه باب کړي، کتاب الرؤیا کې 15 باب دا باب فی رؤیت الرب تعالی فی النوم. یا سند ذکر کی وروره، د سند نه به تیر سم حدیث به درته ووایم. سمعت عبد الرحمن بن عائش يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأيت ربي في أحسن سورة، ما ولد رب په صورت کې، قال فيما يختصم ملأ الاعلى. نو ګوره رسول الله سلام الله پاک په خوب کې لیدلی د وروره، صحیح حدیث ده. دغه حدیث امام احمد ابن حنبل په خپل مسند کې هم راوړی ده په صحیح سند باندې. علامه نور الدین الهیتمی شافعي هم په مجمع الزوائد کې راوړی ده، او هلته علامه هیتمی په مجمع الزوائد کې لیکلي رواه الطبراني ورجاله ثقات. نو د الله پاک لیدل په خوب کې رسول الله سلام په خوب کې لیدلی، رأیت ربی فی احسن صورت، په ښه صورت هغه په خوب کې و. فیما یختصم ملعلا لام چې مشکات کې دا حدیث ده. محترمه د یو بل قولم دلته نقل کړی، سند سره ذکر کړی عن یوسف عن ابن سیرین، د امام ابن سیرین نه چې لوی تابعي تیر سوی د دنه نقل کوي، من رأى ربه فی المنام دخل الجنه، که چا الله پاک په خوب کې ولید جنت ته به ننوځي.
دا یې په سنن دارومی کې ذکر کړی ده. سنن دارومی کې خدا باب د رقم د حدیث بیا پیدا کوي چې ابن سیرین نه نقل کړی 2150 صفحه لمبر حدیث ده. سند سره اخبرنا نعيم بن حماد عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن قتبة عن يوسف عن ابن سيرين قال من رأى ربه في المنام دخل الجنة. دا بلش ولا محترم وروره. دریم خبر دا د وروره چې امام خادمی رحمه الله چا چې بریقه جوړه کړې ده، د بریقې په اول جلد 410 صفحه کې چې د ماتوریدي علماو د اشاعره په مابین کې په کومه مسایلو کې اختلاف ته هغه ذکر کوي. 26 یعنی معنا 26 وأنه تعالى لا يرى في المنام وإليه ذهب أكثر الحنفية وإن ذهب أكثر الحنفية إلى خلافها بل أول كلام الشيخ أن تعالى لا ابو منصور ماتوریدی وی چې الله پاک په خوب کې نه لیدل کیږي. دا د ابو منصور ماتوریدی رایه ده. اشاعره د دې سره خلاف دي. اشاعره وی چې نه الله پاک په خوب کې لیدل کیږي. دی څه وایي وان ذهب اکثر الحنفیه الى خلافها. اکثر احناف اگر چې ماتوریدیان هم دي خو د ابو منصور ماتوریدی سره په دې خبره باندې موافق نه دي. بل اول کلام الشیخ، بلکې د ابو منصور ماتوریدی هغه کم کلام چې هغه وی چې یا د بت پرستی ده یا سخت پکې غږېدلی د دغې سره احناف موافق نه دي. احناف اگر چې ماتوریدیان دي خو دلته اشاعره سره ملګري دي. دا بل سوله وروره په بریقې کې دا مسئله شته. لکه دغه عالم ورور ته چې څومره په دې مسئله باندې دغه څه ورته وایي معنا شک ما ته خپله دا تحقیق مې په همدغه بنا ما کړي وروره. ما ویلي خپله دا خو اوس علما ته وایي چې امام صاحب امام احمد ابن حنبل و فلان و فلان الله په خوب کې لیدلی ده، نو په قاضي خان او په بحر رائق کې ولې دا مسئله شته ده. راځه وروره علي قاري صاحب ته به راسو. علي ابن سلطان محمد القاري الهروي هغه په خپل کتاب کې بحث په دې مسئله باندې کړی. ومنها رؤية الله سبحانه وتعالى في المنام فالاكثرون على جوازها. اکثر علماء جائز بلی من غیر کیفیت وجهة وهیئة في هذا المرام. سیدا د الله پاک بالکل په خوب لیدل کیږي. دا د اکثر علماء رایه ده، خو په کیفیت باندې به خبر نه کوي. وقد نقل أن إمام أبا حنيفة قال رأيت رب العزة في المنام 99 مرة ثم رآه مرة أخرى تمام 100 وقصتها طويلة لا يسعها هذا المقام. رستي دا خبر بیا درته ذکر کوم. دی وی چې په دې کې اوږده قصه د امام ابو حنیفه صاحب د خوب. علي قاري صاحب وی دا وړکی کتاب یې دلته نسي جایولی، وروستی بیا درته هغه خبر کوم. بیا د امام احمد ابن حنبل نم نقل کوي چې امام احمد ابن حنبل په خوب باندې ولید. وقد روي عن كثير من السلف في هذا المقام. ډېرو سلف علماؤنا دا لیدل سوی دا وهو نوع مشاهدة يكون بالقلب. بحث کوي محترمه. بیا وی واما ما ذكره قاضي خان. د قاضي خان خبره ته جواب کوي چې هغه نه مني. من منع من منع هذا المنام وشدد في هذا المقام وقواه بنقله عن بعض العلماء الفخام فقد بينت جوابه وعينت صوابه في المرقات شرح د مشکات کې. دغه خبر دلته علي قاري رحمه الله په خپل کتاب شرح د الفاظ الكفر کې علي قاري صاحب دا خبر کړی ده. نو علي قاري صاحب وی چې ما د قاضي خان د خبرې جواب کړی ده، د قاضي خان خبره صحیح نه ده. علي قاري صاحب په شرح د الفاظ الكفر کې دا خبر کړی ده، خو چې روح منه الازهر على فقه الاکبر باندې چې هغې سره متصله ده نو 214 نمبر صفحه راځي. علي قاري صاحب بل کتاب جوړ کړی منح الازهر على فقه الاکبر. په فقه اکبر باندې چې کومه شرح کړی التیم دا خبر کړی ده. لیکلي دي چې دا علماو جایز بللی ده د فلانو د فلانو د فلان علماو نه نقل ده. بیا لیکلي قاضي خان او بحر رائق کې دغه مسله سته. هلته لیکلي دي چې ان ترک الکلام في هذا المسأله حسن. قاضي خان او په بحر رائق کې دغه مسله لیکلي چې ښه خبر دا ده باید په دې مسله کې سړی بحثونه کړي چې الله په خوب لیدل کیږي که نه لیدل کیږي. علي قاري وایي فغیر مستحسن. دا خبره چې دی وایي ښه دا ده چې ونه غږېږي وي دا ښه خبر نه ده.
باید پکې وغږیږي. لأن ترک الکلام لا يفيد تحقیق المرام. په یو شي کې چې سړی خبره ونه کي نو هغه هدف ته رسیدل او حکم ثابتول دا خو رانغلل. یعنې ښه خبر دا د علي قاري وي چې باید په دې مسئله کې سړی بحث وکي. دا په منه الازهر على فقه الاکبر چې د علي قاري کتاب د شرح د فقه اکبر ورته وایي 109 صفحه کې علي قاري سے بالکل ثابته کړې ده ولیکلي چې د الله پاک لیدل په خوب کې ممکنه ده. او د فلان نه وروي عن حمزه زيات وابي الفوارس شاه ابن شجاع الكرماني ومحمد بن علي الحكيم الترمذي وعلامه شمس الائمه الكردي انهم رأوه في المنام. غوی په خوب کې الله پاک لیدل بالکل کېدلی سي وروره. دا دی بله خبر سوه. د علي قاري رحمه الله هغه بلې خبرې ته راځو چې علي قاري سي په مرقات کې اتم جل کې علي قاري په مرقات کې الته بحث کړی دا د ابو القاسم القشيري خبره نقل کړې ده چې الله پاک په خوب کې لیدل کېږي. بیا لیکلي دي وهو لب التحقیق. دا د تحقیق حاصل ده. وقد نشأ من التوفيق لأن كثيرا من الناس يرونه سبحانه في المنام. ډیر خلق الله پاک په خوب کې ویني. فلا ينبغي ان يفتى بمجرد قوله. نو که یو څوک داسې وایي چې ما الله پاک ولید په خوب کې باید په مجرد دی قول باندې د چا په کفر فتوا ورنه کړل سي كما قاله بعض العلماء لأنه ليس في رؤية المنام اختيار. ځکه دا خوب چې سړی ویني دی کې خو د تا اختیار نشته ده چې تا کافر پې باندې وویل سي. ولذا لم يقع نص في النهي عن ذكر مثل ذلك. د نهي او د نه جواز دپاره کوم دلیل هم نشته. وانما هو مکلف بان لا يعتقد في ذاته تعالى ما يتعالى عن ذلك. دا د خبره شوله وروره. د علي قاري رحمه الله خبره په مرقات کې شوله. په علامه حسکفي صاحب د در المختار په مقدمه کې لیکي د امام سے په مناقبو کې ورأى ربه في المنام 100 مره. امام ابو حنیفه صاحب الله پاک لیدلی ده 100 وارې په خوب کې لیدلی ده. ولها قصه مشهوره. او دا یو مشهوره قصه لري. شامی لیکي لرؤية رب تعالى في المنام قصه مشهوره ذكرها الحافظ نجم غيطي. یو لوی عالم تیر سوی ده شافعي مذهبی ده هغه دا قصه وی ذکر کړې ده. شامی دغه قصه په خپل کتاب کې ذکر کړې ده. شامی په رد المحتار کې ذکر کړې ده چې مقدمه د شامی ده. مقدمه شامیه کې دا خبره شته ده مستقله په مقدمه شامیه چې چاپ سوی په هغې کې 4 صفحه ده. امام سید احمد الطحطاوي على الدر المختار کې هم لیکلې ده. نو شامی رد نه ده پې باندې کړی منلې ده. دا بله مسئله شوله. نو محترم وروره باید کله یو سړی مسئله وویني ښه خبردار ده چې سړی تحقیق پې باندې وکړي. یو څه اقوال نورم نقل کول غواړم چې کوم علماو په دنیا کې الله پاک لیدلی خو تر حده ډیر دي خو نشي کولی چې سړی ټول ذکر کړي. خو یو څو کسان به یاد کم. سبل الهدى والرشاد کې 11 جل کې لیکي د حسن ابن علي ابن حضرت حسن رضی الله عنه نه یو ورځ په خطبه باندې روى ابو يعلى عن الحسن ابن علي رضي الله عنهما ان الحسن قام خطيبا فقال ايها الناس اني رايت البارحه ما ولد بيقا في منامي عجبا رايت رب العزه جل جلاله فوق عرشه. په خوب می ولید. سبل الهدى والرشاد 11 جل. حسن بصري سیب امام جزري یو کتاب جوړ کړی ما سره سته یو جل کده الظهر الفاتح د دې په اول جلد یو جلد کتاب دی 11 صفحه کې لیکي قال حسن البصري وی رأيت رب العزة في المنام. ما رب العزة ولید په خوب کې می ولید. دا بل سو محترمه. نو امام ابو حنیفه رحمه الله خبر خو مې درته وکړه چې الله پاک په خوب لیدلی و. امام اوزاعي په حلیة الاولیاء او په صفة الصفواء او په بدایه والنهایه کې لیکي التدسي لیکي يحدث ان اوزاعي قال امام اوزاعي سمر لوی عالم ده قال وی رأيت رب العزة في المنام ما ولد الله پاک په خوب کې می ولید. دا د امام اوزاعي په اړه یزید ابن هارون لوی عالم تیر سوی ده په تاریخ دمشق تاریخ مدینه دمشق تاریخ ابن عساکر کې په 12 جل کې تاریخ بغداد په 8 جل کې لیکي رأيت رب العزة تعالى في المنام فقال لي يا أبا يزيد لا تكتب عن حريز بن عثمان.
لیکل مکوه. دا بل سو محترمه. امام احمد ابن حنبل الله پاک په خوب باندې لیدلی ده. امام احمد ابن حنبل وی زوی ترنه نقل کی عبدالله ابن احمد سمعت ابي يقول رأيت رب العزة عز وجل في النوم فقلت يا رب. بحث کی امام الذهبي رحمه الله دغه قصه پس سیر اعلام النبلاء ولسم جل کې ذکر کړی دا وروره. امام احمد ابن حنبل الله پاک په خوب لیدلی ده. امام ابو القاسم القشيري چې مشهور عالم دنیا کې صوفي عالم ترسوي کتاب جوړ کړی ده. د کتاب نوم یې ده الرساله القشيريه. امام الذهبي په سیر اعلام النبلاء کې امام قشيري نه نقل کوي رأيت رب العزة في المنام وهو يخاطبني واخاطبه. ما د الله سره خبرې کولې، الله د ما سره خبرې کولې په خوب مې ویلي دلی ده. امام ابو القاسم القشيري رحمه الله دا خبر کړي. محترمه بیخي ډیرو علماو په دې مسئله باندې بحث کړی ده. ډیرو علماو دا خبر لیکلی چې الله پاک مو په خوب لیدلی ده. دوه خبرې نور هم کوم. یو دا ده امام عبدالوهاب الشعراني هغه یو کتاب جوړ کړی اللطائف المنن. هغه کتاب ما سره ستا په اخر د دې کتاب کې دی داسې لیکي ومما من الله تبارک وتعالى په ما الله و یو لوی احسان کړی ده چې زه مشرف ګرځولم برؤیته تعالی فی النوم 5 مرات. 5 وارې مې وای الله پاک په خوب لیدلی ده. دی په خپل انعام کې دا ذکر کوي چې په الله په ما باندې دغه یو لوی انعام کړی ده. علامه شهاب الدین آلوسی صاحب د تفسیر روح المعانی په 9 جلد کې لیکي فاما انا وی زه وایم ولله الحمد ولله تعالى الحمد قد رأيت ربي مناما 3 مرات. ما 3 واري الله پاک وی په خوب لیدلی ده. وكانت الثالثة في سنة 46 و200 و1000 1240 کال د هجرتو بعد الهجرة. رأيت جل شانه وله من النور ما له متوجها جهة مشرق فكلمني بكلمات انسيتها حين استيقظت. چې راویښ سوم الله چې څه راته ویلي وغه رانه ویر څه ویلي. نو محترمه باید سړی زر دی او چا په کفر فتوا ونه کي. د الله پاک په خوب لیدل بالکل ممکن دي. کما چې مسئله تا د قاضي خان نه یا د بحر رائق نه نقل کړې ده بیرته د محترمه خپله فتوا واخله. هغه خلاف التحقیق ده وروره.